راز پخت و پز با حمایت روبه باختر. روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی. حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو په سلامونو نیکه حلم هرکلی کوم. هیله ده چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې مو پرتن وي. درنو هیوادوالو تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د پخلي راز خپرونه کې زه میرویس امري د څو شېبو لپاره ستاسې د کورونو میلمه یم. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې خپرونه کې مونږ رنګارنګ غذاوي ډول ډول خواړه چمتو کوو. دا چې په نن خپرونه کې مونږ څه چمتو کوو، څه تیاروو، په دې اړه خبرې کوو. خو په لومړي سر کې ځانګړې مننه کوو زموږ د خپرونې له سپانسر کوونکو څخه. المتا شرکت چې له ځان سره بېلابېل وطني تولیدات لري. تاسو کولی شئ له دوی څخه استفاده وکړئ چې د ښه خوند، کیفیت او رنګ درلودونکي دي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. حکیمي مساله هم د وطن تولید ده. تاسو کولی شئ په هر ډول خوړو کې له دې څخه استفاده وکوئ چې د ځانګړي بوی او خوند درلودونکی ده. درنو لیدونکو، راځو دا چې په نن خپرونه کې مونږ څه آماده کوو. په نن خپرونه کې مونږ تاسو ته جګر یا هم د جګر کړایي آماده کوو چې ډېر اسانه او په ډېر کم وخت تاسو کولی شئ دا خواړه آماده کړئ، خصوصا په هغه وخت کې کله چې ناوخته وي. خصوصا په اوس روژه کې تاسو کولی شئ د روژه ماتې لپاره په ډېر کم وخت کې، یا هم هغه غرونه چې په اتاقونو کې ژوند کوي یا هم مسافر دي، هغوی هم کولی شي په ډېر کم وخت کې دا خواړه آماده کړي. په نننۍ خپرونه کې راځو لومړی مواد لازمه معرفي کوو. یو دانه پیاز چې مخکې له مخکې ماشین شوی ده، 2 دانې رومي، یو قاشق هم باختر روب، گشنیز اړتیا قدرې، مرچ تازه هم اړتیا قدرې، سیر هم 2 غوزې بسنه کوي. راځو دوستانو شروع کوو. غوړي کړایي کې اچوو. پرېږدو چې غوړي لږ سره شي. بلکل دوستانو غوړي سره دي. بلکل دوستانو تاسو وینئ چې پیاز خپل رنګ واړه وسره دي. راځو اوس هوږه اضافه کوو. پرېږدو یې تر څو هوږه هم سره شي. بلکل دوستان تاسو وینئ چې پیاز سره دي. راځو رومي بانجان اضافه کوو. بانجان ښه رسې له ماشین څخه ووځي تر څو مایده شي او زر پاخه شي. بلکل دوستانو داسې ښکاري چې رومي خپل اوبه وچې کړې او غوړي په سر راغله. راځو اوس ګشنیز او تازه مرچ اضافه کوو. مرچ هم تاسې د خپلې ذائقې په اساس اضافه کولی شئ.
درنو لیدونکو د جګر کړایي ده ډېره اسانه او په کم وخت کې اماده کېږي. راځو هغه مساله‌جات چې استفاده کوو هغه هم معرفي کوم. لومړی راځو مالګه، رنګ شیرین هم په ډېره کم اندازه، چایخوري نیم قاشوغه نه هم کم بسنه کوي. زرشوبه هم په کم اندازه استفاده کوو. تاسو وینئ لیدونکو چې نیم قاشوغه چایخوري بسنه کوي. هیره دې نه وي دوستانو چې دا ټول مساله‌جات د حکیمي مسالې دي، د وطن تولید. تاسو هم ترې استفاده وکړئ تر څو مو خواړه له خوند، رنګ او کیفیت څخه برخمن شي. کم اندازه کټاکټ مساله چې خاصا د جګر لپاره ډېر استعمالیږي، یو قاشوق شایخوري دا هم اضافه کوو. د یوې دقیقې لپاره یې لرو تر څو مساله‌جات او بانجان د کاریباب سره حل شي. بالکل دوستانو، حکیمي مساله خوند، رنګ، کیفیت له حکیمي مسالې سره تجربه کوي. رښتیا هم چې ځانګړی بوی له ځان سره لري. تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکوئ، که هغه قابلي وي، روش وي، بریاني وي، قورمه وي. نن خپرونه کې زه هم په کړایي جګر کې ترې استفاده کوم. په نننۍ خپرونه کې تر ټولو زیات هغه کیفیت او خوند چې وبښي هغه کټاکټ مساله ده چې دا هم د حکیمي مسالې له تولیداتو څخه ده. دوستانو راځو اوس نو د پخلي راز په کوم څه چې د پخلي خوند، کیفیت، رنګ ښه کوي باختر روب اضافه کوو. باختر روب مخکې له مخکې نه په جوش اوبو کې یا هم په ترم اوبو کې یو قاشوغې قدر ته یا هم د اړتیا قدر تاسو کولی شئ هغه حل کړئ او بیا یې اضافه کړئ. بالکل دوستانو تاسو وینئ چې باختر روب هغه لواب څومره خوندور راوستل، څومره ژر خپل تاثیر خپور کړ. تاسو هم کولی شئ باختر روب څخه په هر نوع خوړو کې استفاده وکړئ. باختر روب د وطن تولید، د وطن ویاړ. د څو ثانیو لپاره موږ د کړایي سر بندوو تر څو هغه بانجان رومي او روب مساله‌جات حل شي. دوستانو راځو ګورو چې زموږ هغه لواب چمتو شوي دي. راځو وروستۍ مرحلې ته. موږ جګر چې مخکې له مخکې تیار پرېمینځل شوی ده، جګر اضافه کړو. پرېمینځلو کې دوستانو جګر عموما اوبه اخلي. اوبه په لومړي سر کې نه اضافه کوو، که چېرته وروسته اړتیا شوله بیا اوبه اضافه کوو.
په لومړي سر کې دوستانو کوشش وکړئ چې جګر ډېر زر په قاشوغه ونه لړئ، ځکه چې دا ډېر نازک دی او میده کېږي. پرېږدو چې لږ کلک شي، هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې ویې لړئ. درنو دوستانو ډېر اسانه خواړه دي، ډېر اسانه چمتو کېږي. تاسو هم کولی شئ په ډېر کم وخت کې او په ښه کیفیت سره چمتو کړئ. کله چې جګر دوستانو لږ کلک شي، بیا تاسو کولی شئ هغه په ډاډه زړه سره ولړئ. بلکل دوستانو راځو کم اندازه اوبه اضافه کوو. د 7 څخه تر 10 دقیقو پورې په ډېر نرم ملایم ګاز سره دم ته ویدو تر څو پاخه شي. بلکل چون تاسو ولیدل چې ما نیم ګیلاس اوبه اضافه کړلې. بلکل دوستانو اوس هم راځو په ډېر نرم او ملایم ګاز سره د 7 څخه تر 10 دقیقو پورې کولی شئ تاسې هغه پرېږدئ. تر پورې دوستانو تاسو وینئ چې والي د لوا په سر راغلي دي او زمونږ کړایي بلکل اماده سوې ده. تاسو هغه د باختر روب او همدارنګه حکیم مسالې کیفیت ته ګورئ چې د خوړو رنګ یې څومره خوندور راوستی. مونږ خپل خواړه قاب ته شو، خوند او بوی یې ماشاءالله ډېر خوندور راغلی ده. زه مطمئنه یم چې خوند به یې هم ښه وي، ځکه چې مونږ له وطني تولیداتو څخه دلته استفاده کړې ده. باختر روب، همدارنګه حکیمي مساله. تاسې دوستانو تاسو پوهېږئ چې روژه ده، مونږ یې اوس دمګړي خوند نه شو کتلی، ځکه چې اذان ته لا هم څه وخت پاته ده. بلکل قدرمنو لیدونکو، تاسو ولیدل چې په نننۍ خپرونه کې موږ د جګر کړایي اماده کړله چې په ډېر کم وخت او ډېره اسانه اماده کېږي. تاسو هم کولی شئ په خپلو کورونو کې اماده کړئ. په نننۍ خپرونه کې موږ له 2 عمده شیانو څخه استفاده وکړه چې یو حکیم مساله وله چې په دې کې له کټاکټ مسالې څخه موږ استفاده وکړله چې دا د ځانګړی بوی او ځانګړی خوند او کیفیت خوړو ته وربښي. او همدارنګه باختر روب و. باختر روب هم د المتا شرکت له وطني تولیداتو څخه ده. تاسو هم کولی شئ چې خپلو کورونو کې ترې استفاده وکړئ. باختر روب خوند، ذایقه، کیفیت او رنګ د باختر سره تجربه کوي. باختر د هر اشپز انتخاب، د وطن تولید، د وطن ویاړ. درنو لیدونکو، د خپرونې وروستیو شېبو ته رارسېدلي یو. تر بیا چې زه میرویس امیري د پخلي راز خپرونه کې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لویه بښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه. راز پخت و پز با حمایت روب باختر. روب باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگ حکیمی. حکیمی مساله، خوند، رنگ او روغتیا یو ځای.